سلامونه ستړي مسئ ناصر حلیمي یم تاسې کرکټ څارئ. کله چې د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکېچ رامنځته کیږي سپورټ پکې زیانمن کیږي. په ځانګړې توګه دغه فشار کرکټ ته ډېر متوجه وي. د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه له پخوا راهیسې یو احساساتي جنګ بلل شوی. دا ځل هم کیسه ورته خواته روانه ده. د هند او پاکستان ترمنځ روان جنګ په کرکټ یې اغیزې د لوبغاړو ویره او د لوبغاړو بدلول. په دغه روان جنګ کې د IPL او PSL زیانمن کېدل. په دغه موضوعاتو باندې به خبرې کوو. له ما سره د کرکټ مبصر زما درون ملګری بادام احمدزی صاحب مېلمه دی. احمدزی صاحب د کرکټ په صفحه مو ملګري ګوري. ستړي مشئ، په خیر اوسئ. سلامونه، ډېره مننه حلیمي صاحب. کور ودان. احمدزی صاحب پیل له دې کوو چې د هند او پاکستان ترمنځ دغه روان کړکېچ به په کرکټ څومره بدې اغیزې ولري. زه باید دومره ووایم چې دا یو عیني واقعیت دی، لکه څنګه چې سوداګرۍ، اقتصاد او سیاست او ټولې اړیکې د پاکستان او هندوستان ترمنځ وروستي جنګ تقریبا وروستي درجې ته راکوزې کړي دي، همدغسې کرکټ باندې هم بد اثر کړی دی. احمدزی صاحب د هند له غوره لیګ څخه راپورونه دي چې را روانه د ممبئی انډین او د پنجاب کینګز کومه لوبه چې په 11 مۍ باندې ټاکل شوې وه، دغه له درمساله لوبغالي څخه احمد آباد ته انتقال شوه. پوښتنه دا ده چې هند هم ویره لري، که چېرته ویره لري نو بیا د لوبغاړو په ذهنونو باندې څومره منفي اغیز لرلی شي. د هند کرکټ به هم په دغه جنګ کې زیان ویني او که نه یوازې به بدې پایلې پر پاکستان باندې ثابت کیږي. لومړی خبره خو دا چې دوی ترمنځ اوس نږدې وختونو کې سیالۍ نشته دي، هغه اړخ به یو خواته کړو. خو کومې سیالۍ چې دوی خپلو کورونو کې روانې دي، په پاکستان کې PSL روان دی، په هندوستان کې IPL روان دی، په دې باندې هم اثرات کړي دي. لومړی نښه خو دا ده چې نن د هندوستان لخوا چې کوم بریدونه پاکستان باندې وشول، د دوی د لاهور د رادار سیستم مکمل له منځه تللی و. یعنې یو وخت کې چې هوایي حریم ستا په واک کې نه وي، په هغه ځای کې لوبه کول د نړیوالو لوبغاړو هغه مسؤلیت په غاړه اخیستل سخت کار دی. نن د پنډۍ هغه کرکټ لوبغالي سره هم یو توغندی ولګېده او په اساس باندې دلته دوی دغه نن لوبه هم کینسل کړې ده او دوی داسې وایي چې دغه سیالۍ د PSL نن لغوه شوي دي او دویمه نیټه به وروسته دا کې چې د کراچي کینګز او د پېښور زلمي هغه لوبه هم نن ترسره نه شوله. بل خواته د هندوستان په مسله کې دوی یوه لوبه بدله کړې ده، د بدلولو اراده یې ورته شته ده او تاریخ یې څه ناڅه چینج کړی، بدل کړی دی. دغه شاید نور علتونه وي، خو د هندوستان قدرت او زور اوس وخت کې په پاکستان باندې، دوی په کرکټ باندې او په دې اوس حالاتو کې امنیتي وضعیت باندې بې حده بې اندازې زیات دی. یعنې پاکستان د سلامتۍ کوم احساس نه کوي، ځکه چې هر یو ښار د برید لاندې راغلی دی، بغیر له پښتونخوا نه نور تقریبا 2-3-4-5 ښار د برید لاندې راغلی دي. هندوستان په داسې حالت کې نه ده، که څه شپې څه ناڅه بریدونه په شوي په ځینو ځایونو باندې، هغوی هم دا احساس کوي شاید ویره ولري. خو دلته د پاکستان لوری ډېر زیات د بد وضعیت سره مخامخ دی، اثرات یې پاکستان باندې بې اندازې زیات دي. یو مهمه پوښتنه چې باید ویې کړمه، احمدزی صاحب فکر کوئ چې له پاکستان څخه بیا د کرکټ لمن راټوله سي؟ حالت ته په کتلو سره د پاکستان د کرکټ لمنه ټولول شاید څه ناڅه وخت ونیسي. یو خو دا ده چې په اوسني PSL کې کوم زیان کوم لوبغاړو ته واوړي یا کوم داسې واقع رامنځته شي چې هغه د نړۍ نور لوبغاړي پکې خطرات وویني، مشکلات او ستونزې پکې وویني، بیا هم هغوی ته کومه پیښه حادثه وشي، بیا نو جبري او ضروري په راتلونکي کې دوی باندې باور نشي درلودلی. څنګه چې په 2009 کال کې د سرلنکا لوبډلې دغه ځای نه خپلې بسترې ټولې کړلې، هغوی باندې برید وشو او له هغه نه پس دوی ته کرکټ نه و راغلی. بیرته په ډېر زحماتو او په تکلیفونو باندې بیرته راوستلی کرکټ پاکستان، په ډېرو فریبونو باندې راوستلی دی، ځکه چې دوی دنیا ته فریب یې ورکړ، واړې لوبډلې یې راوستلې، PSL یې څه ناڅه داخل کړي هېواد ته، بیرته هغه حالت ته راغلي دي. خو حالات داسې معلومیږي چې له پاکستان نه اوسني وضعیت کې سیاست، تجارت، کرکټ هر څه له من په ټولېدو ده، ولې چې وضعیت له کنټروله وتلی دی او نسي کولی دوی ځان کنټرول کړي. کور مو ودان. احمدزی صاحب خبر به یاست تېره ورځ د هند هیډ کوچ یا مشر روزونکي ګوتم ګمبیر ویلي و چې زما پاند هیڅ ډول لوبې باید له پاکستان سره ونه شي. فکر کوم هدف به یې په ICC ایونټونو کې د پاکستان او هند مخامخ کېدل و. فکر کوئ چې په ICC ایونټونو کې به بیا سره مخامخ شي؟ هند ترمنځ راتلونکو سیالیو په اړه باید دومره ووایم چې نړیوال سټیج چې کوم د ICC غوره لیګ سیالۍ دي، یو خو دوی خپلمنځي سیریزونه دي، تقریبا له څو کالو یې نه دي کړي، سره خو بند دي، سره د مخکینۍ ډیپلوماسۍ او سیاست له وجې نه چې دوی پر ځای نه وو، دوی ترمنځ اختلافات موجود وو، پکې دوی هغه سیالۍ پرېښې دي. وروستۍ موږ تاسو ولیدل چې دوی په وروستیو کې د پاکستان په ګوربتوب چې کومې سیالۍ ترسره شوې، د یو ورځنۍ جام چې کوم ترسره شو، په دې کې هم دغه د تلان ټرافي چې وه
په دې کې هندستان پاکستان ته رانغی ځکه چې دا هیواد امن هیواد ونه ګاڼه او دوی مجبور دي چې دوی دوبۍ ته ورته ورسي متحده عرب امارات ته ورته ورشي نو پاکستان نه په کرکټ کې د هندستان سترګې اصلا نسوي ځکه چې هندستان په دنیا کرکټ باندې تقریبا 90 سلنه قدرت دوی سره ده ټول کرکټ دوی په اختیار کې ده په همدې اساس باندې دوی نشي کولی چې د پاکستان مقابله په دغه برخه کې د هندستان سره وکړي پاکستان هیڅ هم نشي کولی کرکټ کې ځکه اثرات د کرکټ او زور او قدرت پیسې امکانات هر څه د هندستان سره دي هندستان یې مجبوري چې ځان ته راوغواړي په یو رسمي نړیواله شورا په لیګ کې په ټورنمنټ کې په هر څه کې راغواړي مګر که چیرې حالات ته ګورو خپلمنځي سیریزونو خو امکان لري چې سره وکړي او دوی ورته خو د هندستان ناممکنه چې پاکستان ته ورشي او د پاکستان ډله کې څه هم دومره قدرت کې نه ده خو بیا هم د ولس هغه فشار ورباندې ده شاید هندوستان ته دوی هم ورنسي د ترمنځ یو ښه تعادل نسي کېدلی وروستۍ پوښتنه مې احمدزی صاحب دا ده چې بهرني لوبغاړي به بیا زړه ښه کړي چې د لوبو کولو لپاره پاکستان ته لاړ شي بلا شکه د بهرني لوبغاړو په اړه دې وویلې چې بهرني لوبغاړي تر اوسه پورې باید له پاکستانه وتلي وای افغان دو لوبغاړي محمد نبیونه چې بلزدران کې د حالات نه ګوري دلته اوس پورې پاتې دي افغان کرکټ بورډ به فشار پرې راوړي تر څو پورې دوی له هیواد نه راوځي ځکه په پاکستان کې اوس هېڅوک هم امن کې نه دي هېڅوک هم خوندي نه دي دوی خپل ځان نشي خوندي کولی حتی پوځي ادرسونه ورته وویشتل نو ضرور ده چې باید دوی د هیواد نه بیرته راوځي او دوی خپل کورو ته راسي او د راتلونکي لپاره په یو ناامن ځای کې هېڅوک هم لیونیان نه دي چې خپل سر سلامتۍ نه وباسي او ځان خطر ته ورکړي ځان ستونزې مشکلات ته ورکړي په همدې اساس باندې دوی مجبور مکلف دي د هیواد نه راوځي او نور آینده کې څوک ورته رانشي احمدزی صاحب کور مو ودان چې خپل نظر مو راسره شریک کړ ډېره مننه ملګرو چې تر دې دمه راسره یاست په دې هیله چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ دغه ویډیو له نورو ملګرو سره شیر کړئ تر څو ډېرو ملګرو ته ورسي